د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړې تازه لاندو مهمو خبرونو ته. طالبانو په کندهار کې د داعش ډلې پر پټنځایونو بریدونه کړي. کندهار کې ځایي سرچینې وایي طالبانو تېره شپه نه وخته د دې ولایت په مرکز کې د داعش ډلې پر 4 پټنځایونو بریدونه کړي دي. د معلوماتو له مخې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 3 جنګیالي وژل شوي، تر 10 نور ژوندي نیول شوي چې له ډلې 2 تنه ښځې دي. سرچینې وایي دغه عملیات د 15مې حوزې په حاجي عرب المکا پلازې، د 3مې حوزې په داخواجې مانده او د 9مې حوزې د برېښناکوټ سیمو کې د داعش پر ضد شوي دي. ویل کېږي د دې عملیاتو پر مهال یو شمېر داعشیان ځانونو ته چاودنې هم ورکړي دي. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو کورنۍ چارو ویان سید خوستي نظر هم له ځان سره ولرو، خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل. طالبانو بیا د خپلو عسکرو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. بل ورته کابل کې چاودنې 2 ملکیان ټاپیان کړل. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار خوشحال خان مینه کې چاودنې 2 ملکي کسان ټاپیان کړي دي. دغه وزارت وایان د سید خوستي ازادي راډیو ته ویل د مقناطیسي ماین له کبله دغه چاودنه نن غرمه مهال د ملکیانو پر موټر شوې ده. تر اوسه د چاودنې مشخص هدف معلوم نه دی او مسؤلیت هم چا پر غاړه نه ده اخیستی. کابل کې وړمه ورځ په یو ټونس ډوله ښاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې داعش وسلواله ډله ومانه. په هغې چاودنه کې چې د دشت برچې په سیمه کې وشوه، د حمید سیغني په نوم یو افغان خبریال هم ووژل شو. طالبان داعش د ځان په وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي، خو دغه ډلې په دې وروستیو کې په کابل کې پر سردار داود خان روغتون ډله ییز برید وکړ او تر دې وړاندې په کندهار او کندوز کې د جوماتونو دننه خونړي بریدونه کړي دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.